وروره موږ 15 شپېته مړي په همدغه ورکوټي کلي کې شوي غونډه یوه ترزوالي وه د چا کونډې پاتې شوي دي 2 بچي یو بچی یوه زنانه کونډه پاتې شوې ده یا یو سړی پاتې شوی ده نوره کورنۍ ټوله غرقه شوې ده او اوس راغلي حکومت را سره دغه مرسته کړله چې دا خیمې خواران راکړي او دا غازیان یې را لرې کړو او نور چې دی نور لیټرین نشته دی پیاله نشته لوټکه نشته او جارماز نشته بستره نشته او دغې ته هم ضرورت دی او چپر هم نشته بچي سپېرو خو راوړل باندې طالبانو خوارانو په شا راوړل زیات بوقره نه لرو کلی خلکو نه مې دا سوالي بوقرې راواخیستلې زوړکې را سره نه و په سر سرتورې راغلې شپه وه جامې د چا نه وي او د چا وي او د چا نه وي څه ښځې په نارینه وو کمیسونو کې راغلې څه شو هېچا سره جامې نه وي او دې خوارانو سره د الله ښه وکړي د یو او بل نه جامې راټولې کړي وي او موږ له راکړه اوس دغې ته ضرورت دی چې زمونږ کورونه غرق شوي دي طالبانو لیدلي د کاسیګانې کلي دي موږ اوس دغه ځای ته زموږ تګ نه کېږي موږ له دې اوس دغه راکړي ده موږ له دې ځمکه راکړي موږ له دې بستره راکړي موږ له دې اودسونو ځایونه راکړي موږ سره دغه مرسته وکړي زموږ هغه ځای ته بېرته تګ نه کېږي زموږ ځایونه ختم شوي دي هلته نور د ساعت د تېرېدو شاید نشته دی